له افغانستان سره پر پوله ګډ پوځي تمرینونه له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته څنګه ګواښ پیښ دی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د ډلهییز امنیت د تړون غړي هیوادونه به ډیر ژر په منځنۍ اسیا کې پوځي تمرینونه وکړي. میکایل اکساندیان ویلي دي چې د افغانستان حالاتو ته په کتو به دغه تمرینونه په قزاقستان، کرغزستان او تاجکستان کې ترسره شي. په ورته وخت کې د روسیې دولتي خبري رسنۍ ریانوستی د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ د میکایل اکساندیان له خولې خبر ورکړی دی چې دغه تمرینونه به په راتلونکو اونیو کې په منځنۍ اسیا کې د ګډ پوځي اپریشن او ټیکاو د عملي کولو په موخه ترسره شي. د ګډ امنیتي تړون ټولنې د فروری په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان کال له سپتمبر څخه تر اکتوبر پورې به په کرغزستان، تاجکستان او قزاقستان کې پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې د بهرنۍ چارو په وزارت کې د ګډو مشترکاتو د خپلواکو هیوادونو د لومړۍ څانګې مشر میکایل اکساندیان ویلي دي هیواد په دوامداره توګه هڅه کوي چې د ډلهییز امنیت تړون ټولنې وړتیا ته په منځنۍ اسیا کې د ټیکاو ساتلو لپاره د اغیزمن جوړښت په توګه وده ورکړي. په تیرو 3 کلونو کې د ډلهییز امنیتي تړون ټولنې په وار له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم د خپرېدو د خطر خبرداري ورکړی دی. د ډلهییز امنیتي تړون ټولنې سرمنشي ایمانګلی تاسماګام باتوف سږ کال اعلان کړی و چې لا هم له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د تروریزم او نشئی توکو د قاچاق د پراخېدو شونتیا شته ده. ایمانګلی تاسماګام باتوف ویلي دي افغانستان لا هم په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان، روسیا او تاجکستان د ډلهییز امنیت د تړون غړي دي. د تاجکستان ولسمشر د اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې لسګونه زره ځانمرګي بریدګر روزل کیږي او د افغانستان په پولو کې ډېر ترهګر فعال دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.